د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی چټک توپ وهونکي او وکټ ساتونکي شفیق الله شفق په خپله یوه تازه مرکه کې ویلي دي چې له هغه څخه قصدا یا سهوا یوه تېروتنه شوې وه چې هغه پرې پښیمانه هم ده او له کرکټ بورډ څخه یې غوښتنه وکړه چې د هغه شپږ کلن بندیز د نور پای ته ورسوي. شفیق الله شفق باندې په 2020 کال کې د شپږ کالو لپاره د هر ډول کرکټ بندیز لګېدلی و. په هغه د فساد په برخه کې 4 تورونه لګېدلي وو او کرکټ بورډ ویلي وو چې په ټولو تورونو کې خپله ملامتي منلې دا او له دې امله پرې د شپږو کالو لپاره د هر ډول کرکټ بندیز لګېدلی دی. د شفیق الله شفق د دغه بندیز څه شاوخوا 3 کاله پوره شو، خو نوموړی اوس دې ته هیلهمند دی چې د هغه ټول ژوند په کرکټ پورې تړلی دی، له انسان نه خطا او ګناه کېږي او له هغه نه هم شوې ده. نو اوس د کرکټ بورډ له مشرانو نه غواړي چې د هغه بندیز پای ته ورسوي تر څو بیرته کرکټ ته راستون شي. د تهران راډیو سره په خپله غږیزه مرکه کې شفیق الله شفق وویل چې 6 کاله اوږد عمر دی، هغه لویه کورنۍ لري، کرکټر دی او له کرکټ پرته یې بل کار نه دی زده. په دې دوران کې ورته ډېرو خلکو دا هم ویل چې د مسافرۍ او مزدورۍ لپاره دې بهر لاړ شي او د خپلې کورنۍ او بچو د ښه ژوند لپاره دې خواري وکړي. خو هغه وایي چې د الله تعالی نه یو څوم هیله شته چې بیرته به د افغانستان لپاره د کرکټ موقع ورکول کیږي. شفیق الله شفق په دغه مرکه کې دا هم ویل چې کله په انسان سختي راشي نو خپل خپلوان هم ترې تښتي، بیا نو یاران او دوستان د چا پوښتنه چیرته کوي. خو د اصغرستان اګزي محمد نبي او نوروز منګل څخه یې مننه وکړه چې هر وخت یې له هغه سره اړیکه نیولې او د هغه پوښتنه یې کړې ده. نوموړي دا هم ویل چې کله راشد خان پاکستان ته د PSL سیالیو لپاره راغلی و نو د ملګرو په مرسته یې 8 ځله هڅه وکړه چې له هغه سره خبرې وکړي او ورته ووایي چې که د کرکټ بورډ مشرانو سره یوازې یو ځل د هغه د بندیز په اړه خبرې وکړي ځکه لوی کرکټر دی او خبره یې اهمیت لري. خو په وینا یې چې د راشد خان سره د خبرو دغه موقع ورته په لاس ورنغله. هغه ویل زما پوښتنه چا نه ده کړې خو زه له چا نه ګیله هم نه کوم، دا زما خطا وه چې له ما نه شوې ده. کرکټ بورډ تر اوسه پورې ما سره کومه اړیکه نه ده نیولې او نه هم په دې اړه کوم پوسټ شوی دی، خو زما د کرکټ بورډ له مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې په دې اړه یو څه اقدام وکړي. انسان له ګناهونو ډک دی او زما نه هم قصدا یا سهوا دا خطا شوې ده. زه د کرکټ بورډ د مشرانو نه بخښنه غواړم او ورته وایم چې زما دا خطا یا غلطي دې معاف کړي. د یادولو وړ ده چې افغانستان کرکټ بورډ څو کاله مخکې د محمد شهزاد یو کلن بندیز هم له یو کال مخکې ختم کړی و. همداراز د کرکټ بورډ پخواني عمومي مشر عزیز الله فضلي په یو پوسټ کې ویلي وو چې هغه د شفیق الله شفق بندیز پای ته رسولی و او له هغه سره اسناد هم شته، خو په دې اړه د کرکټ بورډ لخوا تر اوسه کوم رسمي اقدام نه دی پورته شوی. تاسې څه فکر کوئ؟ آیا پکار ده چې د شفیق الله شفق لپاره د 3 کلن بندیز پوره دی او نور باید کرکټ بورډ د هغه بندیز پای ته ورسوي؟